د ریاست سوات د دور ځانګړي ټوپۍ چې ورته په مقامي توګه سواتي پکول وایي په دا اړ د پکول جوړونکی اورنګزیب وایي چې 15 کاله وړاندې د هغه نیکه دغه پکول ډیزاین کړی او هغه وخت ورته د سوات ریاست باچاهانو دولتي ټوپۍ درجه ورکړې وه او د سوات باچاهانو به هم دغه پکول په سره و. والي صاحب ته کله حکومت حواله شو نو ما والي صاحب وغوښتو یاره موږ له د سوات داسې یو ټوپۍ پکار ده چې باید د سوات پهچاني نو هغه دواړه مشوره وکړله په مشوره باندې دغه ماډل تیار شو او هغې له د سوات نوم کېښودی شو هغه هم دا ټوپۍ وه چې دې ته سواتۍ ټوپۍ وي. د مینګورې 15 کلن فضل الرحمن وایي چې د تیرو 15 کالو راهیسې سواتي پکول په سره وم او دا وخت هم په سوات کې زلمي او مشران د سوات پکول خوښوي او په خصوصي توګه یې ځان ته اخلي او د ډالۍ په توګه یې ملګرو ته هم ورکوي. موږ ته ډېره کسانو ټلیفون ملګري یاران دوستان خپل خپلوان سوال جواب وکړي موږ د دوی یو دانه دوه دانې درې دانې څلور دانې والو او توبۍ ته لېږو سعودي عرب ته لېږو خپل خپلوان عزیزان رشتهدار او د دې دوکان په پته والي چې یاره موږ له دوی نه دا شی راواله دا پکولو او دا موږ ته راولېږئ. زلمی محمد نواز چې د سوات پکول جوړولو تکړه کاریګر دی وایي چې د پلار نیکه څخه مې دغه کسب زده کړی او کالو سره د سوات ولس دغه پکول اخلي. نن سبا موسم د دې داسې دی چې مانګ ډېر زیات دی خاص کر په یخنۍ کې د دې مانګ بیا ډېر زیات دی. بیا موږ بهر کنټریز ته او په پاکستان کې د نادیب ته موږ لیږو اوس هم موږ سره ډېر اډرونه دي په نن سبا او هغې نه وزګار نه یو موږ. د سوات پکول مینوال وایي چې سواتي پکول په بیلابیلو دکانونو کې اوس هم جوړیږي او ځي ولس یې ډېر په مینه اخلي چې ترې دغه خبره څرګنده کیږي چې اوس هم د سوات ولس د خپل ریاست څخه مینه ده او د هغه وخت یادګار یې جمدی ساتلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.